په سیکس کې د ښځې او نارینه توپیر. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. نارینه جنس پالي او ښځې عاطفي دي. په نارینه‌و کې د سیکس پر مهال د ښځو په پرتله کیسه بل شان ده. یعنې نارینه کړای شي له عاطفي اړیکې پرته هم له یوې ښځې سره سیکس وکړي، خو ښځې بیا تر سیکس مخکې عاطفي ته اړتیا لري. داسې چې نه چې تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې دا د ناروا سیکس لپاره موظفې ښځې ولې عاطفي ته اړتیا نه لري. دا پوښتنه مو باید لنډه در ځواب کړم چې فاحشې ستاسو د سیکس نه بلکې ستاسو د پیسو په فکر کې دي، او دوی کله هم د خوند لپاره سیکس نه کوي بلکې د څو روپو لپاره ځان ستاسو په واک کې درکوي. ارواپوهان وایي چې په سیکس پوهنه کې دا د ښځې او خاوند ترمنځ تر ټولو ستر توپیر دی. د دوی په نظر نارینه کړای شي ډېر زیات بچیان ولري، خو برعکس میرمنې د دې له امله چې باید بچي ته شیدې ورکړي د یو زیږون او بل زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، نشي کړای ډېر بچي ولري. ښځې له همدې امله داسې نارینه ته اړتیا لري چې د دې خیال وساتي، د حمل پر مهال یا زیږون وروسته یې مینه ورکړي او د بچو په روزنه کې ورسره مرسته وکړي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ.